نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل راووته د کور نه یو بوډای ولیده ابه دا ضعیفه ده او داسې دیوال ته ډډه والده یو پاڼ وسره دی رسول الله مبارک وته ابه سکه وی بچی دا پاڼ نشم اوچتولی دا راته اوچت که نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه پاڼ داسې اوچتو نو پوه شه چې دا پاڼ خو د دې د اوړو نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تیزی د سره وړم کم ځای ته فلان کی ځای ته رسول الله مبارک وسره روان دی او په لاره ته وی بچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تی ابه چرته دی وی بس دې ځای نه هجرت کوم د دې کلی نه او د مکې معظمې نه وزم ځکه دلته یو جادوګر راوتلی اسنه د هغه جادو اثر را باندې وکړي وی ځکه زما د آبا او اجداد هغه دین دی نو اسنه زه هغه دین پرېږدم د کوي غلط دین باندې وکړه رسول الله مبارک روان دی چې هغه غزا ته ورسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرا واپس شو دی وتی بچي ابا وت आवाज ورک وی ایر واره یې بچي تا ته خبره کوم هجرت حکم دلته نه خو چې دی بل کلی ته لاړ شم نو خلک براته وي چې مکه معظمه دی ولې پرې خو ده انو زه خو به وجوم چې دلته یو نوجوان راوته دی چې نوم محمد دی او خلکو باندې جادو کې اسنه په ما باندې هم جادو کی او داغه د جادو د وجه نه زاغه آبا او اجداد هغه دین پرې نه دم خوځه دام خله چې مکه معظمه کې داسې خلک شته دي چې ستا غونته نوجوانان دي نو کوزه هغه خلکو ته د مکې معظمې د هغه نوجوان چې هغه جادوګر دی هغه واقع بیانوم نو خلک به مکې معظمې پسې بدرت وي چې وګوره داسې نوجوانان ال دراوتی چې ابایګانې په هجرت مجبوره کوي خو تر ته خپل نوم اوخه چې ستا نوم سره چې هغه بل کلی ته زم چې کم از کم ستا واقع بیانوم چې زمون په مکه معظمه کې داسې نوجوانان موجود دي چې هغه د لری نه راولګیو ابایګانو سره مدد کوي دا غي تعاون کوي پندونه وسره نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تو خندل وی زمان محمد صلی الله علیه وسلم ابا فورن ایمان راړه وی ابا ته چې کوم محمد یادې وی هغه زیب